د کونړ مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست په هڅو د افغان بیسیم د شبکې دغه پرانیسته د لیچلام په سیمه کې ترسره شوه چې په مټې شاوخوا 15,000 کورنیو ته انټرنیټي او مخابراتي اسانتیاوې رامنځته شوې. د دې نه مخکې ډېر مشکلات په دې ساحه او سیمه کې او هغه مشکلات د دې سایټ په فعالېدو سره انشاءالله تر ډېره حده حل شوي دي او مزید به هم انشاءالله کوشش کوو چې نور هم د توسعات ورکو او خدمات یې ښه کړو. هممهاله مو په ننګلام بازار کې د افغان بیسیم خرڅلاو او خدماتو څانګه فعاله کړه چې د دغې څانګې څخه به هم د دغې ولسوالۍ د پیج درې د وان تویګل د چپې درې ولسونه به دلته نږدې د خپل مشکلات رفع کوي. دغلته د لیچلام او شاوخوا نورو سیمو اوسیدونکو وویل پخوا یې د اړیکو نیولو ډېرې ستونزې درلودې، اوس وخت دی چې د نوي عصر له ټکنالوژۍ برخمن شول. او ټولې ساحې زموږ الحمدلله چې د دې نه اوس مستفیدې دي، خوشحاله یې موږ، الله دې ول اجر ورکړي. او د دې نه علاوه موږ بیا هم دغې چې د سلام پایه MTN پایه دلته لګېږي او ټول موږ دا سهولتونه موږ ته مهیا شي. دا خدمت چې دا تاسو وکړو د دم الله تبارک وتعالی دې ستاسو دا خدمت قبول کړي. خو دا نور ولسونو دپاره چې د شوړیک ساحې دي، د کلیګل ساحې دي، هغې ته هم باید تاسو چې دی لاسرسی پیدا کړئ او دغه خدمات زموږ ولسونو ته چې دا ارائه کړي. د یادونې وړ ده د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ مسؤلین د کونړ په کچه په هغه سیمو کې د 24 نوو مخابراتي او انټرنیټي سایټونو د فعالېدو خبره کوي چې تر دې دمه د مخابراتي اسانتیاوو بې برخې دي.